دارنګه یو بل حدیث کې راځي چې د خاوند ناشکری انسان جهنم ته رسیو. ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنہ حدیث روړی دی. حدیث ذکر کړی امام بخاری رحم الله دا حدیث 15 ځای په بخاری کې ذکر کړی. اوی خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم روتلو فی اضحى او فطر یا د غټ اختر روزوا او یا د ورکوټ اختر روزوا. فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا. زنانو باندې ورته رشلو د اختر په ورځ باندې به زنانه عیدګاه ته راتلې د هغې دپاره به پرده ځای ورته ویلې زنانو تاسو صدقې وکئ د خپل مالونه د الله دپاره ولګوئ. فإني أريتكن أكثر أهل النار. مال جهنم کی تاسو ډېرې اور والا ښکاره کړی شوئ. جهنم کې زیاتره خلق د جهنم هغه زنانه وه. نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي صدقه وکئ. ولې صدقه باندې انسان د اور نه بچ کیږي. بل حدیث کې راځي عام انسانان ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ویل اتقوا النار ځان د اور نه بچ کئ ولو بشق تمرة. اگر که د کجوري په یو طرف باندې ولې نه یو کجوري یو طرف ته صدقه کا. څه ضروري نه چې ته به لکونه روپۍ ولګې. څه ضروري نه چې ته د خلکو له دومره پیسې ورکړي چې هغه د په ځان له بلډینګونه آباد کړي. دا څه ضروري نه چې ته د دومره پیسې ولګې چې هغه انسان د ځان ته په تجارتونه روان کړي. بلکې یو روپۍ وسته کېږي د الله په نوم باندې هغه صدقه کا. ځان د اور نه د دغې په وجه باندې بچ کا. صحابه کرام وویل ای د الله رسوله بما د څه په وجه باندې مونږ دغې اور له زیاتې داخلي شوي وو. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل تکثرن اللعنه وتکفرن العشیره. یو خو تاسو خیرې ډېرې زیاتې کوئ. په معمولي خبره باندې خیرې کوئ. بچي تم خیرې خاوند تم خیرې چرګې تم تر دې پورې زنانه کور کې خیرې کوي. خیرو ماده در کې ډېره زیاته ده. خیرې ډېرې زیاتې کوئ. او بل دا دی چې د خاوند ناشکري کوئ. ټول عمر در سره ښه کړي معمولي غوندې څه وویني چې هغه د دې زنانه طبیعت بدې ګڼي نو بیا ورته وایي چې ستا نه مونږ خو چېرته خیر ونه کتلو. نو ویل تاسو کې دا کار ډېر زیات دی. بیا نبی صلی الله علیه وسلم وفرمیل ما رأیت من ناقصات عقل او دین اذهب للرجل. ویل ما نه دي کتلی دي په هغه چا کې هغه زنانه چې هغې عقل هم کم دی او دارنګه دین هم کم دی. اذهب للب الرجل چې د هغه د انسان عقلمن انسان عقل واخلي